د مالیاتي محاسبینو خبرتیا. د مالیاتي چارو د اداري قانون د 13 مادې له مخې ټول مالیاتي محاسبین چې مالیه ورکوونکو ته په مالیاتي چارو کې د مشورو د اسنادو چمتو کولو د محاسبې اړوند او نور مالیاتي خدمتونه وړاندې کوي، د مالیې وزارت عواید د لوی ریاست سره ثبت او باید د مالیاتي محاسبینو جواز ولري. د عواید لوی ریاست په پام کې لري چې د مالیاتي محاسبینو د ثبت او هغوی ته د جواز ورکړې د څلورمې دورې پروسه پیل کړي. په همدې موخه هغه کسان چې د لاندنۍ شرطونو لرونکي وي د 1401 مریض کال وری میاشتې له 25 نیټې څخه د غویي میاشتې تر 23 نیټې پورې د ګمرکونو او عوایدو معاینات کې د عوایدو لوی ریاست اړوند د حقوقي خدمتونو ریاست د مالیاتي محاسبینو لوی مدیریت ته مراجعه وکړي او غوښتنلیک دې ترلاسه کړي. د مالیاتي محاسبینو د ثبت شرایط: یو، د مالیاتي چارو اداري قانون د 13 مادې لومړی فقرې سربیره لاندې شرایط باید د مالیاتي محاسب د ثبت لپاره په نظر کې ونیول سي. شخص باید په قانوني چارو مکلف وي. په اقتصاد، محاسبه، ACCA، حقوق، اداره او تجارت کې د اسنادو په کتو حد اقل د لیسانس تر کچې لوړې زده کړې ولري. د دولت رسمي او برحال اداري کارکوونکی نه وي. د محکمې لخوا د مجرم په توګه نه وي پیژندل شوی. شخص به بل شخصي شرکت نه لري تر څو د منافعو د تضاد مخنیوی شوی وي. 2، د مالیاتي مشورتي شرکت مسؤلین که په پورته شرطونو برابر وي د دې طرز العمل په رڼا کې د جواز مستحق دي او هم کولی سي چې نور مالیاتي محاسبین په خپل دفتر کې وګماري. د ازموینې پوښتنې: 1، مالیاتي قوانین پر عایداتو د مالیاتو لارښودونه د مالیاتي چارو د اداري لارښود او همدارنګه مالیاتي مقررات، طرز العملونه او عمومي حکمونه. 2، د محاسبې اساسي اصول. 3، سوداګریزه محاسبه. 4، مدیریتي حسابداري. 5، مالی حسابداري. 6، د پانګونې او شرکتونو قانون، سوداګریز او نور مالی قوانین. پر شرایطو برابر کسان کولی شي چې له پورته مرجع څخه د غوښتنلیک فورمه ترلاسه کړي او تر ډکولو وروسته د تحصیلي اسنادو او تذکرې له کاپیو سره یو ځای بیرته اړوندې مرجع ته وسپاري او یا یې په برېښنایي ډول لاندې ادرسونو ته واستوي. یادونه: هغه اشخاص چې په برېښنایي توګه نوملیکنې ته لیوال دي نو د لاندې لینک له لارې دې نوملیکنه ترسره کړي. د لا زیاتو معلوماتو لپاره په لاندنۍ شمیرو او برېښنالیکونو اړیکه ټینګولی شئ.